بسم الله الرحمن الرحیم په نننۍ لیکچر کې راځو په سمپل فیوچر ټینس باندې بحث کوو. سمپل فیوچر ټینس یو ځل باید پښتو کې په لنډ ډول تعریف زده کړو کوم کارونو لپاره استعمالو هغه کارونه چې په راتلونکي کې پیږي. مثلا زه به سبا مکتب ته لاړ شم د یو کار دی په راتلونکي کې پیږي سمپل فیوچر ورته استعمالو. یا زه به له تا سره نن شپه وګورم دا یو کار دی په راتلونکي کې پیږي سمپل فیوچر ورته استعمالو. یا زه به راتلونکي اونۍ کابل ته لاړ شم دا یو کار دی په راتلونکي کې پیږي سمپل فیوچر. نو ډیره اسانه به زده شي هغه کارونه چې په راتلونکي کې پیږي سمپل فیوچر ورته کارو. سمپل فیوچر موږ او تاسو دلته دوه تعریفات لیکلي دي. یو ما لیکلی دی چې فیوچر اکشنز یعنی هغه کارونه ښایي چې په راتلونکي کې پیږي. بل تعریف مې هم داسې لیکلی دی چې فیوچر اکشنز راتلونکي کارونه ښایي خو پرټیکولر دا معنا چې وخت یې معلوم وي. یعنی کله نه کله موږ او تاسو سمپل فیوچر ټینس د داسې کارونو لپاره هم استعمالولی شو چې د وخت یادوري نه کوو او د داسې کارونو لپاره هم استعمالوو چې د وخت یادوري کوو ځکه اوس ډېر وخت ټایم ایکسپریشن په نظر کې نه نیول کیږي. ټایم ایکسپریشنز ډېر وخت په نظر کې نه نیول کیږي خو هغه وخت چې کله موږ او تاسو پر یو معلوم وخت باندې بحث کوو دا خبره باید په یاد ولرئ چې بیا ټایم ایکسپریشنز کارو کله چې موږ او تاسو پرټیکولر بحث په نظر کې نسو. مثلا زه به در سره وګورم دلته ما وخت ذکر نه کړ بیا د ټایم ایکسپریشن د استعمال ضرورت نشته خو که زه ووایم زه به در سره سبا وګورم بیا دلته د ټایم ایکسپریشن د استعمال ضرورت شته. یا که چیرته ته دویم تعریف کوې چې یو عمل ښایي چې په راتلونکي کې پیږي په معلوم وخت کې که د دویم تعریف تا کولو نو بیا ضرور دی چې ټایم ایکسپریشن به استعمالوي. خو که د اول تعریف دی په نظر کې ونیو بیا د ټایم ایکسپریشن استعمال آپشنل دی یا یې استعمالوي یا یې نه کاروي. عموما یو څو ټایم ایکسپریشنز موږ ته باید د سمپل فیوچر یاد وي. هغه ټول وختونه چې په راتلونکي پورې اړه ولري لکه ټونایټ نن شپه یا مثلا ټمارو سبا ته یا نیکسټ ډے راتلونکي ورځ او یا دې ته ورته نور دا ټایم ایکسپریشنز حسابېږي. تر دې دمه موږ او تاسو درې زمانې لوستلې دي. مثلا که چیرته موږ او تاسو دغه برخه پریزنټ یا ټوډے په نظر کې ونیسو چې دا نن ورځ ده نو ټول هغه کارونه چې پرون تر سره شوي دي دا په پاست پورې اړه لري. ټول هغه کارونه چې پرون تر سره شوي دي دا په پاست پورې اړه لري سمپل پاست به ورته استعمالو. ټول هغه کارونه چې د اوس نه وروسته تر سره کیږي دا په فیوچر پورې اړه لري سمپل فیوچر به ورته کارو. نو دا شکل یا ډایاګرام شو چې باید دومره لږ درته یاد وي په شکل کې سمپل فیوچر ټینس پر دغه برخه کې رسمو چې د راتلونکي کارونو لپاره استعمالیږي. درې زمانې مو لوستلې دي که د درو زمانو ټول معلومات نول در سره فقط د درې جوړښتونه باید هر وخت درته یاد وي. سبجیکټ ورب او کمپلیمنٹ. د ورب اول حالت دا استعمالو د حاضرو کارونو لپاره. دویم سبجیکټ د ورب دویم حالت او کمپلیمنٹ دا استعمالو د تیر کارونو لپاره. دریم سبجیکټ ویل ورب او کمپلیمنٹ دا استعمالو د راتلونکي لپاره. مطلب دا د درې زمانې مو لوستې دي که د ټولو معلومات نه وي د درې جوړښتونه باید درته یاد وي. زه کار کوم حاضر کی بحث دی اول حالت وایا I work. ما کار وکړ تیر کی بحث دی دویم حالت وایا I worked. زبا کار وکم راتلونکي کی بحث دی ویل او اول حالت وایا I will work. بل مثال وایم زم زه انګلیسي زده کوم حاضر کی بحث دی اول حالت وایم I learn. ما انګلیسي زده کړه تیر کی بحث دی دویم حالت وایم I learned. او زه به انګلیسي زده کوم راتلونکي کې بحث شو I will learn. راځو موږ او تاسو د سمپل فیوچر ټینس مثبت جوړښت داسې مو لیکلی دی اول سبجیکټ راخلو بیا ویل بیا ورب اول حالت او بیا کمپلیمنٹ. مثلا زه وایم زه به درته زنګ وکم سبجیکټ نه راخلم I بیا لیکم ویل I will زنګ کولو ته ویلی شي کال I will call you زه به درته زنګ وکم. خدا په یاد ولرئ چې د ورب اول حالات استعمالوئ. اول حالت دا معنا چې ورب یو شی هم نشي اخیستلی. بل مثال یاما مونږ به در سره وګورو سبا ورځ زه یم وي سبجیکټ نه مې وي راخیست بیا لیکم ویل وي ویل ملاقات کولو ته ویلی شي میټ وي ویل میټ. مونږ به وګورو یو له تاسو سره ټمارو سبا ورځ. د ویل په اړه دومره زده کوئ چې ویل کلمه د دغې زمانې اگزیلری ورب دی. هر زمانه خپل اگزیلری ورب لري. ویل د دغې زمانې اگزیلری ورب دی یا او بل د ویل پر داسې زده کوي چې ویل کلمه د با معنا لري
او دریمه خبره دی ویل په اړه داسې زده کوي چې ویل کلمه موږ او تاسو استعمالولی شو all subjects د ټولو سبجیکټونو سره مثلا I will he will she will they will we will د ټولو سره یې استعمالولی شو سبجیکټ له ویل سره لنډ خلات جوړولی شي دا لنډ خلات باید تاسو ته یاد وي سبجیکټ له ویل سره لنډ خلات جوړوي داسې لیکل کېږي سبجیکټ که آی و که هی و که شي و که ایټ و چې هر سبجیکټ و هغه به خپل لیکئ بیا به ویل نه لیکئ اپاسټرفي او ډبل ایل به لیکئ دا یې لنډ خلات دی هر چېرته مو چې دا شکل ولید هدف ترې ویل دی لکه آی ویل دی دا موږ او تاسو لنډ لیکلی شو آی به خپل ولیکو ځکه سبجیکټ دی اپاسټرفي ډبل ایل هی ویل دی دا لاند داسې لیکل کېږي هی سبجیکټ خپل لیکل کېږي اپاسټرفي او ډبل ایل دی لاند خلاص شو دی ویل دی دا لاند داسې لیکل کېږي اپاسټرفي او ډبل ایل نو دا د ویل لاند خلاتونه شول چې تاسو ته باید یاد وي او که چېرته وایو څه رقم ویل کېږي آی ویل آیل هی ویل هیل دی ویل دیل دا یې لنډ خلاتونو د ویلو طریقه شوه او دې ته ورته نور ویل ناٹ مطلب کله چې منفي کوو لنډ راځو د ویل نه وروسته ناٹ وایو سبجیکټ ویل ناٹ ای ورب اول حالات کامپلیمنٹ نو که د تعریف بیا دا رقم وشي دا بلا ډېر ښه تعریف یو کار چې په راتلونکي کې به پیښ شي یا به نشي پیښ د نه پوهېدل به یې د منفي جوړښت مطابق وي لکه هی ویل ناٹ کال می هغه به ماته زنګ ونه کړي ویل ناٹ هم لنډ خلات لرلی شي د ویل ناٹ لپاره لنډ خلات وونټ استعمالو نو هر چېرته مو چې وونټ ولید تاسو ته باید معلومات کېږي چې دا د ویل ناٹ څخه جوړ شوی دی یعنی دا معنا چې دغه ویل ناٹ پر ځای زه داسې لیکلی شم چې وونټ هی وونټ کال می او چې کله یې سولیه کوو یوازې ویل به سار ته راشي ویل سبجیکټ ورب او کمپلیمنټ راځو کله نه کله موږ او تاسو د ویل پر ځای شال هم استعمالو او کله نه کله بیګوینګ ټو هم استعمالو دې ترمنځ باید لږ په فرق باندې پوه شئ یو دوه فرقونه یې ښایو اولنی فرق دا دی چې ویل کلمه استعمالیږي all subjects د ټولو سبجیکټونو سره موږ او تاسو ویل کلمه استعمالولی شو او شال کلمه موږ او تاسو استعمالو فقط د آی او وی سره فقط د آی او وی سره موږ او تاسو شال کلمه استعمالو اکثره ځایونو کې راځي چې شال کلمه فقط استعمالو اکثره وخت د آفر لپاره او ویل کلمه استعمالو د پلان لپاره د پرامیس لپاره او دې ته ورته نور خو تر ټولو مهم پر کې آفر او پلان نه دی مهم پر کې دا دی چې ویل له ټولو سبجیکټ سره استعمالیږي او شال فقط استعمالیږي د آی او وی سره بل راځو د بیګوینګ ټو پارک له دوی سره څه دی د بیګوینګ ټو پارک بیا داسې لنډ وایو چې بیګوینګ ټو کلمه چې دی دا تر ټولو قوي دی یعنی مطلب دا دی چې کله پلان ښایو یا پرامیس واده ښایو یا هغه پلان شوی کار ښایو بیا بیګوینګ ټو استعمالو او کله نه کله د بیګوینګ ټو پر ځای بیګانه هم راځي په ځینو ځایونو کې بیګوینګ ټو یا بیګانه دا هدف یو دی خو بیګانه په خپله لنډ حالات د بیګوینګ ټو نو څلور کلمات شول ویل شال بیګوینګ ټو بیګانه ډېر لنډ فرقونه لري بیګانه د بیګوینګ ټو لنډ حالات دی او دا زده کوي چې بي څخه هدف دلته ایس آر او ام دی اوس موږ او تاسو خو د ویل جوړښتونه ولیکل که وغواړو چې د بیګوینګ ټو او د شال جوړښتونه هم ولیکو ډېره اسانه طریقه ده هغه داسې چې یوازې ویل کلمه ریمو کوو او د دوی پر ځای ریپلیس کې یا شال لیکو او یا بیګوینګ ټو لیکو که شال می ولیکلو سبجیکټ پلس شال پلس ای ورب اول حالات کامپلیمنټ د شال جوړښت جوړ شو او که وغواړم چې د بیګوینګ ټو جوړښت جوړ کم هغه به داسې شي چې ویل پر ځای به خالي فقط بیګوینګ ټو ولیکو سبجیکټ پلس بیګوینګ ټو پلس د ورب اول حالات او کامپلیمنټ بیګوینګ ټو بی نه بیا یادوري کوم هدف ایز آر ام دی راځو پکې په شال او بیګوینګ ټو کې هم یو مثال جوړو زما چې آی شال زبا لارن انګلیش خو کسه اکثره کتابونو کې راځي دوی داسې وایي چې دا جمله په ویل سره جوړه کا دوی په شال سره ما جوړه خو مطلق ورته غلط نشو ویلی بل مثال وایم I am going to زبا learn English انګلیسي زده کم کله نه کله
د بی ګوینګ ټو کلمه د تللو معنا هم لرلی شي او پر هغه وخت چې وروسته ترې ورب نه وي راغلی. ډېره اسانه پیژندنه یې د هغه. شال ناټ چې کله یې منفي کوو د شال نه وروسته ناټ اضافه کوو او دا هم په یاد ولرئ چې شال ناټ هم لنډ خلات لرلی شي چې هغه شینډ دی. د شال ناټ لنډ خلات شینډ دی. دا چې چېرته راغلی د شال ناټ څخه یادوري کولی شي یا هدف ترې شال ناټ دی. او چې کله وغواړو د بی ګوینګ ټو جوړښت منفي شکل ته واړو دې منفي شکل ته راولو طریقه بیا داسې ده چې د بي څخه وروسته به ناټ اضافه کوو. د بي نه وروسته به ناټ اضافه کوي نور د ګوینګ ټو خپل به پسې ولیکئ. یا موږ او تاسو د ویل او د بی ګوینګ ټو پارک په یو شکل کې هم هایو تر څو لږ ډېر ښه پرې پوه شو. موږ او تاسو داسې یایو مثلا دلته بحث روان دی په حاضر کې او اوس کې بحث روان دی. که په د حاضر وخت کې ما د یو کار د کولو اراده وکړه یا مې یو کار د کولو پلان جوړ کړ زه باید ویلې استعمال کړم. او که چېرته ما له اول نه د یو کار اراده وه ځکه مخکې وه د اوس نه مخکې وه باید بیا بی ګوینګ ټو استعمال کړم. دا بیا که څه ډېر اسانه او ساده او ښه پارک دی. داسې به یې لنډ زده کوئ. که د بحث پر مهال at the moment of speaking موږ او تاسو پلان جوړوو بیا ویلې استعمالوو. او که چېرته مخکې له بحث نه یا مخکې له خبرو نه مو پلان جوړ کړی وي بیا به بی ګوینګ ټو استعمالوو. مثلا زه یم go to کابل next week. کابل ته تلل راتلونکی اونۍ. دا خو له اول نه جوړ شوی پلان دی مخکې نه جوړ شوی پلان دی. نو د ویل پر ځای د بی ګوینګ ټو استعمال غوره دی چې زه ولیکم I am going to go to کابل او زه به هغې ته ووایم همدغه ځای کې مې پرېکړه وکړه چې زه به ورته ووایم. نو موږ او تاسو د ویل څخه استفاده کوو. I will tell him. د دوی د پارک څخه وروسته لنډ ځواب ته راځو. کله چې موږ او تاسو نه په سمپل فیوچر ټینس کې پوښتنه وشي خو د یاس نو پوښتنه ځواب باید څنګه ورکو. مثلا زه درته یم will you call me, will you come here, will he learn English. دې ته ورته نور کله چې په هر شي سره درنه سوال شوی په همغه سره به ځواب ورکوئ. ډو سره سوال شوی دی ډو سره ځواب. ډز سره سوال شوی دی ډز سره ځواب. ډیټ سره سوال شوی دی ډیټ سره ځواب. ویل سره سوال شوی دی ویل سره باید ځواب ورکړل شي. will he come here هغه به راشي زه ورته وایم چې خو هغه به راشي نو لنډ داسې وایم چې yes he will ځکه سوال په ویل سره شوی و. راځو یو څو کامن میسټیکس عامې غلطۍ چې موږ او تاسو یې تکراروو هغه دا ده he shall call me. لږ مخکې مې یادوري وکړه. دا موږ او تاسو داسې وایو چې دلته باید شال استعمال نشي. د دې پر ځای باید د ویل د کلمې نه استفاده وشي. ځکه باید ویل استعمال شي دلته سابجیکټ he راغلی دی. یو بل مثال he will learns English. دلته is پکې غلط دی. ما باید پکې is کارولی نه وای. ولې ځکه ویل نه وروسته د ورب اول حالات استعمالوو. دریمه غلطي if he will come. دا په یاد ولرئ چې کله if موږ او تاسو استعمال کړ بیا موږ او تاسو د سمپل فیوچر استعمال ورسره نشو کولی ځکه سمپل پریزنټ خپل سمپل فیوچر معنا ورکوي. نو if he will come دلته باید ما ویلی استعمال کړی نه وای. دا باید ما داسې لیکلی وای if he comes. څلورمه غلطي they will be speak English. اکثره زده کوونکي چې کله خبرې کوي دوی ویل هم استعمالوي او د هغې سربیره بیا بي هم ورسره استعمالوي. they will be speak English بیا به بي نه استعمالوي. چې کله مو ویل وکارول یو حالت کې کارول کېږي چې هغه سپیک بیا ING اخلي هغه بیا بل بحث دی چې راتلونکي درسونو کې به یې ووایو. بل I will am a teacher. زه به استاد شم. ام بیا نه استعمالیږي د ام پر ځای باید بي وکارول شي. وروستی موږ او تاسو راځو په سمپل فیوچر ټینس کې سټیټ او ایگزیسټنس باندې بحث کوو. څنګه کولی شو سټیټ او ایگزیسټنس وښیو. تر دې دمه موږ او تاسو درې زمانې لوستلې دي. کله چې په حاضر کې های دا په یاد ولرئ چې په حاضر کې چې کله حالات موجودیت ښیو ټو بي اول حالات مطلب is are ام به استعمالو. دویم که په تیر کې حالات او موجودیت ښیو it to be دویم حالات دا معنا چې واز او ور به استعمالو. او دریم که پر راتلونکي کې حالات او موجودیت ښیو بیا به بي استعمالوئ چې بي څخه هدف خپله بي دی
نه ایز دی نه آر دی نه ایم نه واز نه ور یو شم نه په خپله بي مطلب ما یو څو مثالونه راخیستي دي یو کس وایي چې هغه په کور کې دی حاضر کې جمله وایله نو چې کله حاضر کې بحث دی باید د ټبي اول حالات یا ایز یا آر او یا ایم راواخلم دا چې هی راغلی دی نو ایز استعمالوم هی از اټ هوم هغه په کور کې دی دویم وایم هغه په کور کې و په تیر کې شو چې کله په تیر کې شي ټبي دویم حالات بوایه یا واز او یا ور نو هی راغلی دا باید واز استعمال شي هی واز اټ هوم هغه په کور کې و اوس وایم هغه به په کور کې وي په راتلونکي کې بحث شو ویل بي باید استعمال شي نو د راتلونکي حالات او موجودیت لپاره تاسو باید لنډ زده کړئ چې ویل بي به استعمالوئ هی ویل بي اټ هوم هغه به په کور کې وي